اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د خدای تعالی په سپیڅلي نامه چې مهربانه او خاص بخښونکی ده. ډاکټر نورزمان هاشمي د هاشمي میډیکل انلاین اکیډمي مسؤل. ډاکټر صاحبانو چونکې د الټراساوند د لیکچرونو په لړۍ کې د الټراساوند فزیک پاتې برخه کې بحث کوو چې چونکې موږ له دې نه مخکې په ساوند باندې د هغې په ټاکس باندې بحث خبرې وکړې، په ایکو پلس باندې مو خبرې وکړې. نو هغه ایکو چې موږ وویلې ډاکټر صاحبانو او پلس موږ هلته بحث په دې باندې کړی، په ساده ژبه به ووایو چې کله پروب نه دا صفحه لاړه شي او په جسم باندې ولګي ته موږ نوم ورکړه پلس. صحیح شو؟ کله موږ ویلې ډاکټر صاحب چې بیرته دغه صفحه له جسم څخه راوګرځي پروب ته، دې ته موږ نوم ورکړه څه شی ډاکټر صاحب؟ ایکو. ګوره پلس له صفحه له پروب څخه اوس جسم باندې لګېږي، جسم نو دوباره دغه صفحه یا غږ راځي چیرته راځي؟ پروب ته راځي. چې کله دغه پروب ته له جسم څخه دوباره غږ راغی دې ته موږ نوم ورکوو ایکو. دغه د ایکو قدرت او فعالیت چې معلوموي نو موږ وایي ایکو خو لاړه څه شو بخۍ صفحه لاړه غږ لاړه د پروب نو لاړ چیرته؟ په ارګان باندې ولګېده. د پروب نه چې کله غږ ووته په ارګان ولګېده ته موږ نوم ورکړه پلس. چې کله بیرته دغه غږ دوباره یا بیرته راګرځي پروب ته دې ته موږ نوم ورکړه ایکو. صحیح شو؟ دلته ایکو دا چې په عکس رسمیږي په سکرین کې تاسې باید ایکو قدرت او فعالیت وګورئ. د ایکو قدرت او فعالیت ته ایکوجنیسیټي وایي. څه شی ورته وایي؟ ایکوجنیسیټي. ګوره بیا دا خبره کوم چې د پروب نه کوم غږ ووځي په جسم باندې ولګېږي دې ته موږ نوم ورکړو پلس. چې کله بیرته دوباره دا غږ راوګرځي پروب ته دې ته موږ نوم ورکړو ایکو. د ایکو قدرت او فعالیت چې معلومه یا د ایکو قدرت او فعالیت معلومولو ته ایکوجنیسیټي وایي. د ایکو قدرت او فعالیت څه شی وایي؟ ایکوجنیسیټي وایي. معنا دا چې سکرین د الټراساوند په مخ باندې ته کله ګورې سپین خیال هم درته ښکاري، خړ خیال هم ښکاري، مساوي خیال هم ښکاري، تور خیال هم ښکاري. نو همدغه خیالونو باندې بحث کوو چې ته څنګه ستا په ذهن کې کېني چې مثلا دغه سپین خیال ته موږ کوم نوم ورکوو د الټراساوند په ژبه، تور خیال ته کوم نوم ورکوو، مساوي خیال ته کوم نوم ورکوو او خړ خیال ته کوم نوم ورکوو. ډاکټر صاحبانو ایکوجنیسیټي خپله ایکوجنیسیټي د قدرت فعالیت وبخښئ د ایکو قدرت او فعالیت ته خپله څه شی وایي؟ ایکوجنیسیټي وایي. دا کومه ایکو چې مثلا دغه صفحه چې راغځي پروب ته همدا خپله ایکو شوه، د دغه ایکو قدرت او فعالیت معلومول څه شی وایي؟ ایکوجنیسیټي وایي. دغه ایکوجنیسیټي په څلورو حالاتو کې مطالعه کیږي. په څو حالاتو کې؟ په څلورو حالاتو کې. اول ته موږ وایو چې ان ایکویک ده یا تور خیال. ان په معنا د تور، ان ایکویک، ان تور ته وایي یا بلیک. ایکویک څه ته وایي؟ خیال ته وایي. نو دلته چې کوم دغه راځي ډاکټر صاحبانو څه ته وایي؟ خیال ته وایي. ان چې ته وایي؟ تور. دلته په معنا د الټراساوند په ژبه تور، یعنی ان ایکویک معنا تور خیال. په الټراساوند کې چې کله تاسو تور خیال ولیدئ ته به نوم ورکړئ ان ایکویک. څه شی نوم ورته ورکړئ؟ ان ایکویک. تعریف یې داسې کوو که چیرې یو جسم نظر خپل شاوخوا محیط ته هیڅ ایکو ورنه کړي د ان ایکویک په نوم باندې یادېږي. څه معنا؟ ګوره ډاکټر صاحبانو تاسو فکر وکړئ چې ذهن ته باید دا خبر راولئ چې ایکو فلس باندې پوه شوی نه، په ایکوجنیسیټي باندې نه پوهېږي. موږ وایي ان ایکویک خپله تور خیال ته وایي او دا که چیرې یو جسم نظر خپل شاوخوا محیط ته هیڅ ایکو ورنه کړي د ان ایکویک په نوم باندې یادېږي. څه معنا؟ دلته که تاسو وګورئ اگزامپل ته موږ وایي چې مایعات یا عموما فلویډ په هر ځای کې چې مایعات وي، که هغه ادرار یورین وي، که هغه سپرم وي، که هغه سیمین یا مني وي، که هغه سیریبرل سپاینل فلویډ وي، یا که هغه امنیوټیک فلویډ یا امنیوټیک مایع وي، که هغه آبسیګانې وي او که بلډ وي، دا ټول عموما په الټراساوند کې تور خیال ورکوي. په الټراساوند کې سره کوم خیال ورکوي؟ تور خیال ورکوي. که بایل دی دام فلویډ دی دام تور خیال ورکوي. که بلډ دی په ویسلز کې دام تور خیال ورکوي. که سپرم دی موږ وایي دا په سیمینیفیوس ټیبیول کې دام تور خیال ورکوي. د دې ترڅنګ سیمین موږ وایي مني دا هم تور خیال ورکوي. یورین په یورینري بلډر کې چې دی په مثانه کې دام تور خیال ورکوي. بلډ چې په ویسلز کې دی دا وینه خپله په رګونو کې چې جریان لري دام تور خیال ورکوي. سیریبرل سپاینل فلویډ سی اس اف مین سیریبرل سپاینل فلویډ. دغه سی اس اف خپله څه شي مخفف دی؟ سی اس اف. سی معنا سیریبرل، اس معنا سپاینل، اف معنا فلویډ، اف معنا فلویډ. یعنی مراد دلته څه شی دی نو ډاکټر صاحب؟ دغه سی معنا موږ سیریبرل دماغ ته وایي. سیریبرل خپله سیریبرم نه اخیستل شوی، دا خپله دماغ ته وایي. سپاینل خپله ډاکټر صاحب اس معنا سپاینل
او د سپاینس شوکي نخاع ته وایي. شوکي نخاع ته وایي. سپاین د ملا تیر کې چې کوم دی. او فلویډ خپله څه ته وایي؟ اف معنی فلویډ دا مایعاتو ته وایي. مایع یعنې موږ وایي سی اس اف یا سیریبرل سپاینل فلویډ د هغه مایعاتو څخه عبارت دی چې کوم دماغ او شوکي نخاع د ترزیز نه ساتي او د تغذیې وظیفه هم دوی په غاړه لري. سی اس اف هغه مایع چې د سر په کوپړۍ کې د دماغ کې او د ملا په تیر کې موقعیت لري د سی اس اف وایي. دغه سی اس اف هم په الټراساوند کې تور خیال ورکوي. بل موږ چې فلویډ مایعات په عموما کې هر رقم مایعات په د انسان په بدن کې هغه په الټراساوند کې سره کوم خیال ورکوي؟ تور خیال ورکوي. فرض مثلا موږ وایي مثانه ده، مثانه ټراینګل شکل لري، دریزولي شکل لري. څه شو؟ دریزولي شکل لري. دلته ډاکټر صاحبانو کوم فلویډ چې په مثانه کې دي، کوم مایعات چې په مثانه کې دي، دا به سره کوم خیال ورکوي؟ په الټراساوند کې به انیکویک خیال ورکوي. الټراساوند کې سره کوم خیال ورکوي؟ انیکویک. اما د مثانې جدار چې کوم دی دا به سپین خیال ورکوي. چې سپین خیال ته بیا موږ نوم ورکوو هایپر ایکویک. سپین خیال ته څه ورکوو؟ هایپر ایکویک. هایپر ایکویک. هایپر ایکویک نوم ورکوو. د مثانې جدار به هایپر ایکویک وي. د مثانې جدار به سره کوم وي؟ هایپر ایکویک یا سپین خیال ورکوي. اما داخل کې به سره کوم خیال پکې درکې؟ تور خیال. دا ادرار به سره کوم خیال ورکوي؟ په مثانه کې تور خیال ورکوي. دا دی یو خبر. بل موږ وایو چې کله تاسې سپرم ګورئ، سیمین ګوري، دا په الټراساوند کې تور خیال ورکوي. بلډ ګوري په بلډ ویسلز کې، په بلډ ویسلز کې یا په رګونو کې تاسې کله چې وګورئ، فرض مثلا دا بلډ ویسلز دی، دا بلډ ویسلز دی. څه شی دی؟ بلډ ویسلز دی یا د وینې رګ دی. بلډ ویسلز دی. دا بلډ ویسلز یا د وینې رګ دی. په دې رګ کې چې کوم وینه ده، دغه وینه به سره کوم خیال ورکوي؟ دا به تور خیال ورکوي. تور خیال ورکوي. وینه به سره کوم خیال ورکوي؟ دا به تور خیال ورکوي. صحیح ده. اما چې کله تاسې د پورټل وین د دې ترڅنګ د رګونو جدارونه وګورئ، پورټل وین به خپله سپین خیال به جدار به ورکوي. جدارونه داخل کې وینه نه، دا کوم سرحدات چې جدارونه دا به سپین خیال ورکوي. یعنې په دې باندې پوه شو چې موږ وایي د الټراساوند په ژبه تور خیال ته انیکویک وایي. موږ وایي که چیرې یو جسم نظر خپل شاوخوا محیط ته هېڅ ایکو ورنه کړي، د څه شي په نوم باندې یادېږي؟ د انیکویک په نوم باندې یادېږي. موږ په بدن کې ټول مایعات سره کوم خیال ورکوي؟ تور خیال ورکوي. مایعات تاسو نو څوک پوښتنه وکړي ولې د ایکو نه ورکوي؟ ځکه موږ وایو چې مایعات خپله د ایکو قدرت او فعالیت نه لري. چې د ایکو قدرت او فعالیت ونه لري، په سکرین پر مخ باندې سره کوم عکس رسمیږي؟ تور عکس رسمیږي. چې تور عکس ته د سکرین پر مخ باندې ولیدئ، موږ چې دا خپله فلویډ باندې دلالت کوي. فلویډ باندې دلالت کوي. د سکرین پر مخ باندې که ته هر ځای کې په اصطلاح باندې تور خیال ورکوي، بدون د سټون د شیډونه، بدون د بون د شیډونه، چې هغه تور خیال ورکوي. اما نو ټول تور خیالات چې دی هغه په انیکویک باندې دلالت کوي. نو فلویډ وایي هغه ډاکټر صاحب. لکه موږ جی بي کې وګورو په ګال بلیډر کې بایل دی، هغه تور خیال ورکوي. کله چې تیږه تاسو ګورئ، د تیږې سوری تور خیال ورکوي، همدا یې انیکویک دی، انیکویک خیال ورکوي. اما ډاکټر صاحبانو دلته که فلویډ تاسو ګورئ تور خیال ورکوي، شیډو تور خیال ورکوي. موږ دې ترڅنګ یورین دی، سپرم دی، امنیوټیک فلویډ دی یا امنیوټیک مایع ده، تور خیال ورکوي. دویم ایکوجنسیټي ټایپ چې دی یا ډول یې هغه ایزو ایکویک دی. ایزو له نومه معلومیږي، ایزو خپله مساوي ته وایي. ایزو چې ته وایي؟ ایزو مساوي ته وایي. ایزو مساوي ته وایي. ایکویک موږ تاسې په خپله ژبه خیال ته وایي یا مساوي خیال. ایزو ایکویک یا مساوي خیال تعریف یې داسې کوو: که چیرې یو جسم نظر خپل شاوخوا محیط ته په مساوي اندازه ایکو ورکړي، د ایزو ایکویک په نوم باندې یادېږي. ګوره، که چیرې یو جسم نظر خپل شاوخوا محیط ته په مساوي اندازه ایکو ورکړي، د ایزو ایکویک په نوم باندې یادېږي. فرض مثلا موږ وایو چې دغه ښي لوب د ځیګر د چپ لوب سره په خیال کې مساوي دی، په سایز کې نه. ښي لوب د ځیګر دغه چپ لوب سره په خیال کې څنګه دی؟ مساوي دی. فرض مثلا موږ دا د لیور لوب دی، صحیح ده، دا رایټ لوب دی او دا چې کوم دی لیفټ لوب دی. نو دلته دغه لیفټ لوب د رایټ لوب سره څنګه دی؟ په خیال کې مساوي دی. لیفټ لوب د چا سره مساوي دی؟ په خیال کې د لیفټ لوب سره مساوي دی. ګوره، دا هم ډاکټر صاحب او دا هم مساوي خیال لري، مساوي دي، البته خیال کې مساوي دي، یعنی په سایز کې مساوي دي. موږ ایزو ایکویک تعریف بیا داسې کوم: که چیرې یو جسم نظر خپل شاوخوا محیط ته په مساوي اندازه ایکو ولري یا په مساوي اندازه ایکو ورکړي، د ایزو ایکویک په نوم باندې یادېږي. فرض مثلا موږ وایو د ځیګر ښي لوب د چپ لوب سره په خیال کې څنګه دی؟ مساوي دی. یا موږ وایو سټون د بون سره په خیال کې څنګه دی؟ مساوي دی. سټون هم سپین خیال ورکوي او بون هم څنګه کوي؟ سپین خیال ورکوي. نو موږ دا یو بل سره په خیال کې مساوي دي.
ډاکټر صاحبانو بل موږ وی دریم په ایکوجنسټي کې دریم ټایپ یې هایپو ایکویک ده. هایپو په معنا د خړ، هایپو په معنا د خړ، دلته هایپو کم اندازه ده خو معنا څنګه ورکوي زموږ په ژبه باندې هایپو معنا خړ او ایکویک په معنا د خیال یعنی خړ خیال. هایپو ایکویک کچېرې موږ وی کچېرې یو جسم نظر خپل شاوخوا محیط ته په کم اندازه یې کو ورکړي د هایپو ایکویک په نوم باندې یادېږي. فرض مثلا موږ چې لیبر دی هغه خپل شاوخوا محیط ته په کم اندازه یې کو ورکړي، چې کله په کم اندازه یې کو ورکړي موږ وی د هایپو ایکویک یا خړ خیال په نوم باندې یادېږي. مثالونه د هایپو ایکویک خپله لیبر یا ځیګر ده، پانکراس یا پنکراس دی، یوټرس یا رحم دی، رینل کارټکس یا د پښتورګو د کارټکس برخه ده، او واري فولیکلز یا د تخمدان فولیکلونه دي، سپلین توری دی، ټسټس یا د کوم اگې چې ډاکټر صاحبانو د دې دغه که تاسو وګورئ فیچر یې تاسو وګورئ منظره په الټراساونډ کې وګورئ دا به سره کوم خیال ورکوي، دا به خړ خیال ورکوي. لیبر ته که وګورئ که پانکراس ته وګورئ که کارټکس ته وګورئ که فولیکلز ته وګورئ دا به سره کوم خیال ورکوي، دا به خړ خیال ورکوي. یا موږ ټسټس ته که تاسو وګورئ ټسټس ته صحیح شو ټسټس کې چې کوم سیمینیفیوس ټیوبیول دی ډاکټر صاحب سیمینیفیوس ټیوبیول باندې بحث موږ نه کوو. موږ وایو چې ټسټس خپله عموما ټسټس کې نارمل حالات کې دغه ټسټیکل چې کوم دی یا څوک ورته اوګا وایي څوک ورته ډاکټر صاحبانو ټسټس وایي، دغه ټسټس دا به سره کوم خیال ورکوي، دا به خړ خیال ورکوي. یا موږ که تاسو لیبر وګورئ لیبر به سره کوم خیال ورکوي، لیبر به خړ خیال ورکوي. ډاکټر صاحب تاسو که پانکریاس وګورئ پانکریاس به خړ خیال ورکوي. که اوواري فولیکل وګورئ که یوټرس وګورئ که سپلین یا توری وګورئ دغه سپلین یا توری هم خړ خیال ورکوي. که پانکریاس وګورئ پانکریاس هم سره کوم خیال ورکوي، پانکریاس هم خړ خیال ورکوي. څه شو دا پانکریاس شو، پانکریاس به سره کوم خیال ورکوي، دا به خړ خیال ورکوي. ډاکټر صاحبانو څلورم هایپر ایکویک دی یا سپین خیال دی.